د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ښه او خولۍ رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره خولۍ رنګول زده کوو. ښه، دا خولۍ ده، ډېره ښایسته خو بې رنګه. یو زونډی لري چې راځئ د زونډي نه یې رنګول شروع کړو. دغه لاندې حصه به لږ شانتې نسواري که خو تاریک رنګ دغسې. اوس به نو لږ شانتې سره رنګ راواخلو دغسې. ګورئ زونډی سور شو. ښه، د پاس درې وړو برخو ته به یې جګري رنګ ورکړو. دغسې. ښه، دغه بله وړه برخه یې دې ته به هم جګري رنګ ورکړو، خو چې څومره لاندې راځو لږ شانتې به یې رنګ روښانه کړو. دا په دې معنا چې رڼا خواته ده که نه؟ ګورئ. ښه، بله کومه رنګه دغسې د جګري نه لږ شانتې روښانه سور ته نږدې. واه، ښه، بله کومه رنګه همدقسې رنګ وشو. بیا هم جګري راځئ لاندې لږ شانتې فرق لري یا بل سره که نه؟ ښه، بله حصه یې زه یم چې دا به دواړه یو ځای رنګ کړو. دغسې چې لږ کار اسانه شي. یو رنګ دی نو که نه؟ پاتې شوې دوې وړې وړې برخې دغسې جګري رنګه. دغه وروستۍ ته به لږ شانتې سور رنګ ورکړو او سور رنګ دغسې. ښه، د خولۍ شاوخوا ګورئ چې شین رنګ هغلته یې ټکیه موږ ته ایښی که نه؟ دغسې. بس، اوس به نو لږ شانتې نارنجي رنګ واخلو، خو لږ ټینګ نارنجي. دغسې ټولې خولۍ ته به ټینګ رنګ ورکړو. ډېر اسانه دی خو لږ احتیاط غواړي. ګورئ چې څومره ښایسته شوه. دغسې لږ پاته دی. بس، واه، ګورئ ورته څومره ښایسته او رنګینه خولۍ. واخلئ نو، مبارک مو شي. خولۍ رنګول دې زده کړل، اوس د ښه توری رنګوو. دا ټکي ټکي ښه توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ښه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ښه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ښه توري ته ښې هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 9 280
اوويشت څلوېښت څلوېښت. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.